تازه نوې او په زړه پورې خبر افغانستان د پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ ترسره کیږي خو دا سیالۍ به کله او چېرته ترسره کیږي د هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو زړه ته نږدې مینهوالو یو ځل یې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د پوهنتونونو په کچه سیالۍ ترسره کیږي چې موخه یې سیمه ییزه همکاري او د پوهنتونونو په کچه د ښو اړیکو جوړول دي افغانستان کرکټ بورډ دغه چاره په افغانستان کې د چین هیواد میش سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ترسره کوي چې د کرکټ بورډ ادارې د دغو سیالیو لپاره د پوهنتونونو له ځوانانو او له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو څخه په ګډه ازموینه هم اخیستې او غوره شوې لوبډله چې 14 لوبغاړي پکې شامل دي پرون د چین هیواد په لور روانه شوه د یادونې وړ ده چې یاده لوبډله به په چین کې یوه اونۍ پاتې شي او د درې واړه لوبډلو ترمنځ به سیالۍ د دغه هیواد په پلازمینه بیجینګ کې ترسره شي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیالۍ به شل ورځې وي او که یو ورځنۍ که چېرته معلومات خول غواړئ نو دغه چینل سره اوسئ تر بیا ښې چارې